خو تاسو ته دا یادګیرنه در کومه چې د دې مدرسې نوم دی جامعه حنفیه تعلیم الاسلام موسازی. د دې چې کوم محتمم دی هغې سره به هم خبرې اترې کوم، خو دې وخت کې را سره یو وړوکی شان ګلالۍ دی. اول درته ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ محمد زهیب. محمد زهیب. دې مدرسې ته څه ټایم راځي؟ 2 بجې. او ته پکې ناظره وې که نه حفظ کې؟ حفظ کې. څومره سپارې دې یادې کړي؟ شپږ سپارې دې یادې کړي. دا لسو سورتونو کې یو 2 سورت راته ووایه که نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک الله. دې مدرسه کې چې کوم محتمم صاحب دی هغه کوم استادان ساتلي ټول تفصیل سره په دې باندې خبرې اترې کوو. نو تاسو د محتمم صاحب د انټرویو هم وګورئ. موږ سره اوسئ. قدرمندو کتونکو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. راغلی یم مدرسې ته، مدرسه جامعه حنفیه تعلیم الاسلام موسازی. په دې کې چې کوم محتمم دی هغې سره خبرې اترې کومه. اجاز مولانا صاحب، هغې ته اول ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب څنګه یې تاسو؟ حالات ښه دي؟ تاسو صحت ښه دی؟ الله خوشحاله کړي. خیر دی جي. لږ لنډ شان پیژندګلي دي زموږ کتونکو سره وکړئ. تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ او علم هم د کوم ځای نه حاصل کړی؟ زه د جامعه مدرسه د علوم سرحد نه فاضل یم 2007 کې. ښه جي. او د اوسېدونکي چې دی د مشازو یم محله عمر خیل. ښه جي. ستاسو استادان څوک وو؟ زمونږ استادان چې دی قاضي صاحب دی او زمونږ استادان حضرت مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه دی. قاری احسان صاحب شیخ الحدیث هغوی دی او دغسې نور شیوخ کابرین هم په هغې کې شته دی. ښه جي. تاسو د جامعه حنفیه تعلیم الاسلام موسازی په دې کې محتمم یې تاسو. تاسو د دې دا چې کوم ارینجمنټ دی دا تاسو ټول په خپله کوئ. تاسو سره په دې کې څومره طالب علمان لګوي سبق وایي وخت؟ یې راجیب تقریبا کم 200 طلبه به موږ سره انشاءالله. ښه جي. دې کې د حفظ څومره به وي او د ناظرې به څومره؟ داسې څه پته شته؟ تقریبا دې کې 27 کسان دا د حفظ دي، نور باقي ناظره ده او قاعده ده پکې. ښه جي. او دلته چې دا کم استادان تاسو ساتلي دي یا چې کم استادان تاسو راوستي دا هم د مقامي دي که نه د نورو ځایونو؟ دا د حفظ القرآن سینر مدرس چې دی قاری عاصم فاروقي صاحب دی. ښه جي. او بیا پکې د قاعدې چې کوم مدرس دی حضرت مولانا ریاض صاحب دی پکې، او قاری گلزار عالم صاحب دی هغه د قاعدې او د ناظرې استاد دی. ښه جي. بل پکې دی حضرت مولانا الیاس صاحب دی. ښه جي. هم د علوم سرحد فاضل دی. صحیح. او بل حضرت مولانا عبید الله سحر صاحب دا ناظم دی مدرسه حاضا د مدرسې. ښه جي. او یو زما نوم په اجاز احمد دی، تاسو ته خپله پته ده. د دې جامعې محتمم یم. ښه جي. او بل موږ سره حضرت مولانا مفتی ابوبکر صاحب دی. ښه جي. دا راته ووایي دلته په دې مدرسه کې د ناظرې نه علاوه او د چې کوم حفظ نه علاوه نور کوم کلاسونه لګي؟ د ناظرې او د قاعدې نه علاوه زموږ دلته خطاطۍ کلاسونه دي. ښه جي. هغه زموږ قاری عاصم فاروقي صاحب خطاط دی د دې جامعې، او هغه ماشاءالله راځي. دې کې موږ سره د 10 11 12 او 14 هلکان هم راځي. ښه جي. د دې 8 او 9 نه علاوه هغه هلکان هم راځي. موږ سره خطاطي زده کوي او لاړم ډېر فاضل هم شوی. صحیح. او بل کلاس چې دی هغه د کمپیوټر دی، هغه مفتی ابوبکر صاحب چې دی هغه او هغوی لا راغلي نه دي. ښه جي. هغوی په خپله دي. صحیح. او تاسو دلته د څه کلاس اخلئ؟ تاسو خو یې محتمم د مدرسې نگرانی کوم او یو کلاس هم را سره چې دی هغه شته. ښه جي. او د بالغانو کلاس هم شته کنه. ښه جي. او د بالغانو کلاس پکې هم شته. ښه جي. او د تفسیر کلاس دلته لګي؟ تفسیر کلاس چې دی هم پکې لګي. څوک اخلي؟ هغه زه په خپله د تفسیر کلاس چې دی زه خپله علم. ښه جي. دلته داسې که دلته په کار وي یا چې کوم تاسو ته ضرورت وي او دلته کوم یو څیز کمی لري نو هغه که تاسو موږ ته ووایي؟ نو زمونږ د جامعه ماشاءالله تر اوسه پورې تاسو وګورئ د بلډینګ او د دې د آبادي دا خو د الله په فضل سره جوړه شوه. زمونږ د
2016 نه دا شروع شوې ده او تر اوسه پورې 2021 پورې دا کارونه پکې وشو ښه جي ښه او کار پکې ډېر زیات هم پاتې دی بیا دې سره یو ځای دی یو 40-45 مرلي دي جی 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 او هغه هم که وشي نو سره چې دی دا به ډېر د خوشحالۍ خبره وي صحیح چې صحیح کې زمونږ د کتابونو کلاسونه ولګي او پکې وغیرہ نور کلاسونه ولګي صحیح دلته بهر چې دا کم دا بلډینګ د خلک اوس ګوري دی وخت کې د دې د مرمت هم لګي پاتې را پاتې دي کنه نو دغه چیز هم او دلته سوچتونه یې دلته د مدرسې کنه د مدرسې دا دوه چت دي یو لاندې چت یو بره دی بره زمونږ د اوبو د ټینکۍ ضرورت دی هغې نه ده جوړه شوې او بره فرشونه دي وغیرہ هغه هم نه دي شوي ښه جي ښه او د پکو تنظام هم دی پکې هم پکې نشته دی ښه ښه او هغه هم ضرورت دی صحیح قدرمندو کتونکو دا یو بل د خوشحالۍ خبره ده چې دلته د بناتو مدرسه هم نږدې شته دی او هغه هم نگرانی اجازه مولانا صاحب کوي او مولانا صاحب هغې کې به تاسو سره څومره زنانه سبق وایي تقریبا 350-400 پورې زموږ زنانه دلته سبق وایي ښه جي ښه د دې محلې د دې ثابت کلي تقریبا راځي ښه جي ښه هغې دپاره مونږ بره یو 2 کمرې دي او دغسې برنډه ده صحن دی مختص کړی دی زیره او مدرسې دپاره مونږ یو 10 مرلې وقف کړي دي ښه جي په هغې لا کار شروع شوی نه دی نو د هغې هم د مالي تعاون ضرورت دی صحیح نو په هغې کې زموږ سره د ناظرې کلاسونه دي د زنانو د قیدي دي پکې د تفسیر دی پکې ښه جي ښه او د تجوید دی پکې او تقریبا 8 مدرسین زنانه الته ماشاءالله محنت کوي او زما د تفسیر درس ورسره د دې جامعې نه هغې ته سیسټم هم لګولی دی نو د تفسیر درس هم ورسره ښه جي مولانا صاحب دا راته ووایي دلته د استادان چې تاسو کوم سبق دپاره راوستي دي او هغوی د ماشومانو ته سبق ښیي د دې د تنخوا څه حساب تاسو خپل جیب نه ورکوئ یاره جی بس دلته زمونږ دا محله داسې پسمنده علاقه ده د غریبانان ډېر اکثریت زیات دي نو بس دغسې زمونږ بعضې خپل ملګري تعاون په دې کې هم کوي صحیح پای کې سرفهرست زمونږ تره زوی فرید صاحب دی دغسې مجید زاده صاحب دی دغسې نور ملګري دي هغوی تعاون کوي د دې تنخواګانو کې خو ضرورت زیات دی لکه صحیح 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 قدرمند کتونکو د دې خبرې مقصد مې صرف او صرف دا و چې یاره زمونږ دا چې کوم بچو له دیني علم ورکوي او ضرورت هم د دې خبرې دی چې مونږ خلک په دې سیز باندې زیات فوکس وکړو زیات توجه دې سیز له ورکړو ځکه چې زمونږ دین او دنیا دواړه یو شان وي نو یا چې په دین کې مونږ ډېر زیات مخکې شو نو زمونږ آخرت به ښه وي نو تاسو کوشش وکړئ چې دې مدرسې سره لازم مرسته وکړي او د دې مدرسې چې دا کم حالات دي دا تاسو وکتو دلته په ډېر کم وسایل کې ډېر ښه سبق ورکوي نو د مولانا صاحب ډېره زیاته شکریا ده کوم مولانا صاحب که په اخر کې زموږ د کتونکو د څه پیغام ورکړي نو بالکل دا پیغام ورکوم چې د جامعې د بناتو د مدرسې سره او د بنینو د مدرسې سره مکمل تعاون کی جانی او مالی هم غواړو ځکه چې د یو دپاره ځای وقف شوی هم دی په هغې باندې لا کار نه دی شروع 10 مرلې دي نو موږ چې د جامعه ښایسته د بناتو هم جوړې شي د بنینو دا مدرسه هم جوړه شي د بنینو دا تقریبا 45 مرلې ځای دی ملګرو ته دا تعاون درخواست دی ورسره چې انشاءالله موږ سره په دې کې مکمل تعاون وکړي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا د الله رضا دپاره جومات جوړ کړو الله پاک به د دپاره ماڼۍ په جنت کې جوړه کړي دا ملګرو دپاره یو ښه موقع ده چې دی انشاءالله دې دواړو مدرسو کې موږ سره تعاون وکړي دنیا به هم الله ښایسته کړي آخرت به هم الله پاک ښایسته کړي الله جل شانه دې تاسو له جزای خیر درکړي دنیا کې هم برکت دې الله درکړي آخرت کې هم ډېره زیاته مهرباني قدرمندو کتونکو دا ښکلي شان خپرونه تاسو وکړه کوشش وکړئ چې دې مدرسې سره تاسو ودرېږئ ځکه چې دا مدرسې زمونږ او ستاسو په تعاون باندې روانې دا نور چاره نه غواړي دا الله نه غواړي خو بس کوشش تاسو وکړئ چې تاسو ورسره ودرېږئ چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان